خوست کې په دولتي ارزیابۍ یا اګزیټ ازموینه کې بریالي ډاکټران وستایل شول. په خوست کې د غاښونو ډاکټرانو اتحادیې له لوري یو شمېر هغه با استعداده ډاکټران چې په دولتي ارزیابي یا اګزیټ ازموینه کې بریالي شوي وو تقدیر او وستایل شول. د مسؤلینو په وینا چې له یادو مراسمو یې موخه د دوی تشویق او لا هڅونه وه تر څو په راتلونکي کې لا هم په خپل مسلک کې نورې زده کړې او پرمختګونه وکړي. یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ډاکټر صاحبان کامیابیږي. دې تشویق پورې موږ مسؤلیت لرو چې دای تشویق کو تر څو مخته لاړ شي. لکه اوس اول ور کې خوست کې پروتیزیان ډاکټر صاحبان وو، هغې نه وروسته درې کلن شول، هغې نه وروسته بیا ستوماتولوژي شول. اوس دې ډاکټر صاحبانو چې ستوماتولوژي امتحان البته د اګزیټ امتحان یې پاس کړلو، دې نه وروسته دای ته زمینه برابرېږي چې مخته لاړ شي. لکه مثال تخصص ته بیا ټرینر متخصص دغه ورکړو مخته ځي. هغه ډاکټران چې په یاده ازموینه کې بریالي شوي دا لاسته راوړنه نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټول خوست لپاره غوره لاسته راوړنه یادوي او زیاتوي چې دوی لا پرمختګ لپاره به ورته نور غوره فرصتونه هم رامنځته کړي. په عموم کې کرا شو په خوست کې نږدې 50 شاوخوا هغه بریالي ډاکټر صاحبان چې د اګزیټ ازموینې په بریالیتوب سره پاس کړه او کامیاب شول چې د هغې له جملې څخه د 5 تر 6 پورې ډاکټر صاحبان هغه و چې د ستوماتولوژۍ یا د غاښونو د برخې هغه 6 کلنه دوره یې بشپړه کړې وه. له هغې وروسته یې بیا اګزیټ ازموینه ورکړه، بریالي شوي دي. او نږدې 40 شاوخوا څه د پاسه بیا د معالجوي برخې و چې د خوست لپاره د ویاړ ځای ده او دوی په دغه ازموینه کې بریالي شوي وو. ډېر د خوښۍ احساس کوو بې حده زیات، ځکه دا زموږ یو سرنوشت ټاکونکی امتحان ده. هر یو ډاکټر دې لپاره سترګې د اګزیټ کې پاس شي. په اګزیټ موږ پاس کړو، موږ نور پرمختګ کولی شو، تخصص د خارجي امتحانونه هغه موږ کولی شو. او بیا هم د خوست سره د اتحادیې نه ډېره مننه، د اسلام کلینیک مشرتابه ډېره مننه چې موږ ته داسې ځانګړې مراسم وکړو، دومره تشویق کړو. دا کې دې نه هیله لرو چې موږ ډاکټر صاحبان چې خپرېږي او هم داسې تشویق کړي لکه موږ تشویق ډېر باید یاد کړو چې په سږنۍ اګزیټ ازموینه کې د ټول هیواد په کچه د 9 او 10 زرو په شاوخوا کې د بېلابېلو برخو ډاکټرانو ګډون کړی و چې یوازې له خوست پکې د 500 په شاوخوا کې ډاکټران بریالي شوي او په وینا یې چې په یادو زده کړو به بسنه ونه کړي او په دې برخه کې به د لا ښه خدماتو د وړاندې کولو په موخه خپلې هڅې جاري وساتي.